السلام علیکم ملګري، زه ټکنیکل ناکب زه سره په لاین شوی یم. په دا هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وئ. ستاسو ته ملګري نن ډېره زبردسته خوندوره ویډیو راوړې دو. ملګري نن ویډیو چې کومه دو نن ویډیو دغه په باره کې د ځینو ملګري زما نه پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې زما د فیسبوک په آی ډي کې نوره خلک خپلې ویډیوګانې تصویران شیر کوي. څنګه هغې خلک د فیسبوک په آی ډي کې خپلې ویډیوګانې تصویران شیر کړه یا خپله فیسبوک آی ډي مخنیوی وکړو چې زما د فیسبوک په آی ډي کې نه څوک ویډیوګانې نه څوک تصویران شیر کولی شي. دا طریقه مې ستاسو ته ملګري نن راوړې دو. ویډیو اخیره پرې وګورئ. ستاسو نه مې دا درخواست که څه زما چینل ته نوي راغلي وئ مهرباني وکړئ زما چینل ته سره سبسکرایب کړئ. ورسره په څنګ کې د غنټۍ نشان ووایئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په وخت در ورسي. ځو دا ویډیو په طرف. کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راوسئ د ملګري دلته ملګري ستاسو ته زه خپله فیسبوک آی ډي در ښکاره کوم. ملګري دلته ځم خپله فیسبوک آی ډي راخلاصوم. ملګري دلته ملګري ما خپله فیسبوک آی ډي راخلاصه کړله. صدیقه ملګري چې کله دلته ملګري ما خپله فیسبوک آی ډي راخلاصه کړله دلته ملګري زه لږ لاندې ځم. ملګري دلته دا ویډیو چې ستاسو ته ښکاري دغه ویډیو موږ خپله شیر کړې دوم پکې. ستاسو که غواړئ چې بله فیسبوک آی ډي نه وه دغه آی ډي ته ویډیو ور شیر کړئ ستاسو دلته ملګري لاړ شئ. دلته ملګري زما بل اکاونټ دی د فیسبوک. زه غواړم چې هغې نه و دغه آی ډي ته تصویر یا ویډیو ور شیر کړم. دلته زه ځم ما په خپل فیسبوک اکاونټ ته کلیک وکړل. کله ما په فیسبوک اکاونټ ته کلیک وکړل دلته ملګري ستاسو ته چې د درې لاینه ښکاري ستاسو ملګري دلته په د درې لاین هم د کلیک وکړئ. چې کله په د درې لاین هم د ستاسو کلیک وکړئ دلته ملګري ستاسو خپل فیسبوک په آی ډي په پروفایل هم د کلیک وکړئ. چې کله ملګري ستاسو فیسبوک په آی ډي په پروفایل هم د کلیک وکړه ملګري دغه آی ډي ماته راخلاصه شوله. دغه زما آی ډي د دل وزیرستان. زه غواړم ملګري چې دغه نه یو تصویر و بله فیسبوک آی ډي ته ور شیر کړم. ستاسو ته چې ملګري دلته دغه تصویر ښکاري زه غواړم چې دغه تصویر ور شیر کړم. ستاسو ته چې دلته ملګري د لاندې شیر آپشن ښکاري ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ ستاسو ته بیا دلته ملګري د پوس آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ دلته ملګري ستاسو په پرېنم د کلیک وکړئ. چې کله په دغه پرېنم د ستاسو ملګري کلیک وکړل ستاسو ته ملګري دلته هغه پرنټ راډول چې ستاسو سره په دغه آی ډي کې پرنټ شوي دي. ستاسو سره ملګري که دلته هغه کس موجود وه چې ستاسو تصویر یا ویډیو ور شیر کوئ فیسبوک آی ډي ته یې که ستاسو سره دلته موجود و خو صحیح ده. که ستاسو سره دلته ملګري نه وي موجود ستاسو په سرچ کې هغه آی ډي نوم ورته ولیکئ. دلته ما خپله فیسبوک آی ډي نوم ورته ولیکل. ما دا فیسبوک آی ډي ماته راوړه. ما په دغه فیسبوک په آی ډي د کلیک وکړل. چې کله ما په دغه فیسبوک په آی ډي د کلیک وکړل دلته ملګري ستاسو ته چې دغه آپشن ښکاري ستاسو ملګري بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړل ملګري دغه تصویر چې کوم دی دغه زما د فیسبوک بل آی ډي ته ملګري ور شیر شم. په هغه آی ډي کې ستاسو ته در ښکاره کوم چې دغه تصویر زما د فیسبوک آی ډي ته ور شیر شوی دی که نه دی شیر شوی ملګري. دلته ما بله فیسبوک آی ډي د کلیک وکړل. چې کله ما فیسبوک په آی ډي د کلیک وکړل ملګري ما دلته خپله فیسبوک آی ډي راخلاصه کړله. صحیح دی که دلته ما په پروفایل هم د کلیک وکړل. چې کله ما په پروفایل هم د کلیک وکړل دلته ملګري ستاسو ته دغه تصویر در ښکاره کوه چې زما په آی ډي کې شیر شوی دی که نه دی شیر شوی ملګري. دلته ملګري ستاسو ورته وګورئ دغه تصویر چې کوم دی دغه تصویر موږ بلې فیسبوک آی ډي نه په دغه فیسبوک په آی ډي کې شیر شه ملګري. ستاسو که غواړئ چې دا سره کم ته په دغه طریقه سره ستاسو د بل چا فیسبوک په آی ډي کې شیر کولی شئ. ستاسو که غواړئ چې دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړي دغه سیټینګ باندې کړئ چې موږ فیسبوک آی ډي ته بل څوک تصویران ویډیوګانې نه کو ور شیر. ستاسو ملګري دلته لاړ شئ د درې لاینه چې ستاسو ته ملګري ښکاري په دنده کلیک وکړئ. چې کله په دنده کلیک وکړئ دلته ملګري ستاسو په سیټینګ پریویسي هم د کلیک وکړئ. چې کله په دنده ستاسو ملګري کلیک وکړئ دلته بیا په سیټینګ د کلیک وکړئ. چې کله په د سیټینګ د ستاسو کلیک وکړل دلته ملګري ستاسو ته دا رقم ته راشي. ستاسو ملګري دلته لاندې راشئ. چې کله ستاسو ملګري دلته لاندې راغلل دلته ملګري یو آپشن دی ملګري دغه آپشن چې ستاسو ته ښکاري ستاسو بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو ملګري کلیک وکړئ ستاسو ته ملګري دلته دا رقم ته دلته راشي. صحیح دی که ملګري ستاسو ته چې ملګري دلته دا رقم ته راغلل ستاسو ته چې دا پوسه سر آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته ملګري په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو ملګري کلیک وکړل ستاسو ته ملګري دلته دا رقم ته راشي. چې کله ستاسو ته ملګري دلته دا رقم ته راغی ستاسو ته چې ملګري دلته د لوند کلپ آپشن ښکاري ستاسو دغه ټیک نشان په دغه کلپ آپشن د ولګوئ.
چې کله ملګري ستاسې دغه ټیک نشان په کلوپ آپشن د ولګول دغه په ذریعه سره ملګري ستاسې په فیسبوک په آی ډي کې ونه څه ویډیوګانې شیر کو نو تصویران شیر کو نو لیکنه پکې وکړو دغه سیټینګ ستاسې په خپل موبایل کې لازمي وکړئ نو منه که څه غلطي شوي ملګري ستاسې نه ډېره بخښنه غواړم د الله په امان